لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دغه کورنۍ هم سره خپرونه هم چمتو کړې وه. خوشبختانه نن وتوانېدلو د هدیه خیریه بنسټ لخوا هغه بیړنۍ مرستې کورنۍ ته راوړي، خو دا هم بسنه نه کوي. هغه وروڼو او خویندو باندې غږ کوم چې د خوراکۍ سره نور هم مرسته وکړي. غواړي چې دغه بیړنۍ مرستې دغه خوراکۍ ته وسپارو. خورجانې ستړی مه شي. خیر اوسې خورې، خدا ایماندار شوی، خدا خیر و برکت. خورجانې تاسو ګورئ چې د هدیه خیریه بنسټ لخوا دغه بیړنۍ مرستې تاسو سره شوي دي او تاسو څه ویل؟ برو خدا خیر و برکت ببینه، خدا ایماندار نصیبش کنه، خدا خیر دنیا بده که جمع کده نبتانه، خدا چیه نامه خدا دگم دگه بده، خدا خیر دنیا بده که جمع کده نبتانه، ایماندار نصیبش کنه، خدا جور نصیبش کنه، خدا خیر و برکت ببینه که ایما کمک کده، خدا رضاش خدا زنده باشه، ایماندار نصیبش کنه، خدا خیر و برکت ببینه، خدا جانجولی بده، هر کس که کمک کده خدا خیر و برکت ببینه، ایماندار کنه. خدا سر اولادش و خانه و زندگیش برکت پرتايه، بر رضای ما بر خود بر ما آورده است. قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې دا ورورکۍ او دغه خورکۍ زموږ تر څنګ چې ناسته ده دغه مواد ته څومره خوشحاله دي او غواړو چې دوی سره یو څو خبرې وکړو. جانې ولې ورور سره جنګ کوي؟ چېرته نه مېلمانه؟ درنو لیدونکو په تلو تلو کې هم په هغو وروڼو او خویندو باندې غږ کوم چې د دغه خورکۍ لاسنیوی وکړي او دغه خورکۍ سره نور هم مرسته وکړي. دا یو هفته یا 2 هفتې پورې به دوی بس خو دو سره نور هم مرستې وکړه او لاسنیوی وکړئ. درنو لیدونکو دغه بیړنۍ مرستې چې دغه خورکۍ ته وسپارله نو په تللو کې بیا د خدای په اماني اخلو او تاسو په لویه لاس سپارو. الله مو مل شه. د خدای په امان.